دی وای د زورورو د زورو بشي نن می آشنا په کوسه غلې تیرې دنه سړیو چې په لاره بتلو چرته اخ ټوخ به وکړه نو خپل محبوب سره به ملاقات وشا د کور مالک ورته وی کم بیا دې دلته اخ ټوخ وکنو وجنو دی نو غریب به بیا غلې تیرې ده نو هغه خزه وې د زورورو د زورو بشي نن می آشنا په کوسه غلې تیرې ده زما عزیزانو خزه یو خبره تکوم تقریر وګت کول نه شم اقرا بسم ربک الذی خلق دارم بنی آیاتونه د قران کریم دي چې په غار حرا کې په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شي غار حرا په مکه معظمه کې په مینا کې یو غر دی او داغه پاس په خله کې یو غار دی هغه غار کې پیغمبر د نبوت نشپګ میاشتې وړاندې چلاو عمر په دا وخت کې شپږ میاشتې کم سلويخت کالو نو چې شپږ میاشتې چلای وکړه نو عمر سلويخت کاله پوره شي د خدای عادت داده چې پیغمبرانو ته پیغمبري هم سلويخ کاله پس باور کوله د کې راز داو چې بلوغ په دوه قسمه دي یو جنسي بلوغ دی او یو دماغي بلوغ جنسي بلوغ 15-14 کاله پس وشي او د عقل بلوغ سلويخ کاله پس کی ما خبره پوښی پیغمبري په سلويخ کاله پس ولی الله ورکولا زکه چې د عقل کمال ته ورسی نو دکې به اهلیت د قوم د خدمت کولو پیدا شي اوس خو هر شی نابالغ دي انسانان څکه هر شی نابالغ عزیزانو عرض میں داو چې غار حرا کې کمال تا عمر د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رسی سلويخ کالا جبريل راغه اوس جبريل څوک دی غار حرا څه ته وایي وحی څه ته وایي اوس پتاسو کې 99% خلق داسې ناستی چې په 16-15 ډو پويږي سیوا د دینه چې دغه دیوال ته سرنه غاوا غار حرا ستوي غار ثور ستوي وحي ستوي جبريل سوک ده بوراق ستوي په دې دکانونو کې وګورئ یو د اس په تصویر ده خز شکل ورته د خزي جوړ کړي لاندې ورته لیکلي بوراق النبي بوراق النبي داغه بوراق ته چې پیغمبر په معراج ته تل بوراق لیدلې چا ده تاسو خیال وکړئ نو زمارز داو چې دا ټول خبرې داسې دي چې زموږ د عقل نه ماورا دي پیغمبر سلويخ کاله عمر چې په کوم ورځ پوره شنو جبريل راغی د قران کریم دا شپږ آیاتونه په کاغذ لیکلي راوړ پیغمبر ته وی اقرا بسم ربک الذی خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای ما نه بقارن ز دانشم لسته ز پړاو نه بیا ورته جبريل وی اقرا دا ولولا
او ما نه بقارئ. بیا ورته جبريل و اقرا بسم ربک الذی خلق ما نه بقارئ. جبريل را پاسه او پیغمبر غاړه ته جوخت کا سمرا انوار او تجلیات چې د الله نه راوړیو هغه ټوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سینه کې ډک. اهلیت او استعداد د لستوې پکې پیدا کړ. ورته اقرا بسم ربک الذی خلق. رسول الله صلی الله علیه وسلم مو فرمایل چې اقرا بسم ربک الذی. دا رمبنی آیاتونه د قران دي چې په غار حرا کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازلېدل شو. رمبنی دا وخت کې جبريل په خپل صورت اصلي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تزانو خود. طبیعت بشری تقاضا ده چې د خپل نوع نه خلاف یو بل نوع وګوري په یکسوی کې نو په د هیبت راشي. پیغمبر باندې هیبت راغی او کور تراغ. دغه وخت کې د بیبي وا بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها. څوک وا؟ بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها. هغه ته وایي چې زملونی ما په کپړو کې پټ کړي سړلې را باندې رااله. ای بیبي زه چرته وفات نشم. حضرت خدیجه ورته وایي چې اے محمد غبراویږم ستا د هر ادانا دا سي معلومیږي چې الله به تانه سډیر لوی کار اخلي. ته د یو عظیم کار د پاره الله پیدا کړي. الله ستا د هلاکت اراده نه ده. بیبي دا وخت کې مسلمان هم نه ده او پیغمبر ته داسې خبرې وکړي چې دا ټول لړزا او تکلیف هغه رفع شي. خزه دیته وای بیبي دیته وای وزیر اعظم د کور دیته وای. په حالت د اسلام کې نه ده او خبرې د څه کوي چې پیغمبر نه ټول تکلیف چې دی هغه رفع شي. نو زما عزیزان عرض مې دا چې جناب محمد رسول الله تا خپل بیبي دا سه خبرې کوي چې بالکل ملای ولا مضبوطه کړه. خزه داسې پکار کور داسې پکار. بار راووتو ابو بکر صدیق په مخه ورغه و صدیقا نن ما ته خدای نبوت راک او ما ته وی چې د یو خدای دعوت دی دنیا لا ورکا. ابو بکر پټکی وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله. رسول الله ورته وی ابو بکر تا خواډو پکې سچو چراو نکړه. صدیق اکبر ورته وی چې یا رسول الله تا صدق پیش کو ما تصدیق. اولنه سره په دور نبوت د جناب رسول الله کې ابو بکر چې هغه ایمان راو. اولنه سره عزیزانو شروع شو خلق ته پته ولګی دا چې دا محمد عربي صلی الله علیه وسلم دا خدای یو خدای دعوت خلق ته ورکي او وای چې دا ستاسو ټول خدایان چې دي دا غلط دي او خدای یو دی. دا څه وای؟ خلق خلاف شو
په دارالندوه کې میټینګ وشو. ابو جهل سردارو او عمر فاروق کم پکیو ویواورا منبرانو تاسو د یو محمد عربي علاج نشي کولای چې زمونږ د پلار او د نیکه دین ته غلط وای. دا بوتان چې زمونږ پلار او نیکه په دې لار تیر شوی دي دا ټول غلطو او د اوس دیو خدای دعوت خلق ته ور کوي. ابو جهل کته عمر فاروق ته واورا ځان تډیر تکړه او باتور خان وې. عمر فاروق را پاسه دا خبره وکوا توره راوستا و زما د پلات او منات قسمی چې دا توره به الا پتی کی کیا چم چې د رسول الله سر په کټم بل راو توره راوسته دا اور روان چې زه د پیغمبر سر پرې کوم. لاره کې یو صحابي په مخاوره عمر خیر خدای ډېر په غوسه ویلار پرېدا هغه شمع چې تاسو پتنګان یې ما پلاتو منات قسم خورلې ده چې دا توره به الپتی کی کیا چوم چې دا غ سر په کی ټومبل راوړما. اصحابي ورته وی چې عمر تداغ شمع مرکول تراله زما دی په خدای قسمی چې داغ شمع رڼا خوستا کور تم تلدا کور تا ورشه د کور حال والا کور ته په منډه راغی دروازه بنده خور لګیا د دننه قران لولي او دایات وی تو ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. عمر فاروق دروازه وټکولا خور والا دروازه لری کړه ورته وی دا تاسلست ورور ما خو څه دی رانی ولې دا ولته لته پیوخه په د پاساو خیراغه غیم هوا ستړی شو ودرې دو داس آکڑا ہوا ادرے دو آکڑا ہوا ذات بس آکڑا ہوا آکڑا ہوا داغه د شان سره ولاړ دی خور ورته له عمران نور میموان و بس تړه ورته عمر تا خو خپل کار وکړو زما یو څو خبره واورا و عمر کزدی وهلم تمرور و زدی خورما د دنیا دستور داده چې خرونه پاسی خويندې وਹੀ فکر نشته. اے عمر استاو زما په منس کې ترن نه پوره ضرور ګیره او د خور ګیره تعلق او د نن بعد اے عمر استاو زما په منس کې د کفر او د اسلام تعلق شو. نن مسلمانه شوی خور عمر غوندې رور تداتي وي راشه زمونږ د خو خويندو مېندو حال نن مسلمانه شوی او ورته چې ترنه پورې ستاو زما په منس کې ضرور ګیرای او د خور ګیرای تعلق او د نن بعد ستاو زما په منس کې د کفر او د اسلام تعلق. اے عمران ستا پشان زرگونه عمران یو طرف تا او یواز لا اله الا الله محمد رسول الله بل طرف تا والله کمی ایسو کړي. عمر دا سی ولاړو
یکدم سرنگون شو او په جړا شو. خورې د ګریوان نه ونیوه، ورته له خورې ستا د محمد رسول الله په خدای باندې قسم وي چې دا زما راتلو نه مخکې د کوم قرآن وی نو لګي بیا وایا. په دنیا کې داسې کلام به وي لکه قرآن چې دی، داسې مذهبه د بل کلام وی لکه کومه مزه چې د قرآن. زما عزیزانو لاړه هغه خلق مړ شو چې د چا شان ګریوان نه نیولې ده چا خوري ستا د محمد رسول الله په خدای قسم وي چې کوم قرآن دی زما راتلو نه مخکې وی لګي بیا وایا. خورې ورته وایي ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. عمر فاروق په جړا شو، خور ته وایي ستا دې په خدای قسمی ما هم هغه چاله بوزا چې چا داسې مزیدار قرآن تا ته ښودلی. خور اورور په دې جګړه دي او جناب محمد رسول الله په سجده پروت دی او دعا کوي اللهم ايد الاسلام باحد العمرين. اے الله د اسلام لا مضبوطه کا په یو د عمرینو. یا الله یا ابو جہل مسلمان کا او یا عمر مسلمان کا. خور ور سره دا وینې تی بیگی سری شو کېدلې ده. سردار کونین تجرال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته پاسه و عمر د خدای بنده بیا سه جګړه لراله و یا رسول الله جګړه لنه امراغله دل راغلم چې کوم قرآن دې زما خور ته خودله غماته مخایا. جن مسجدوں کا تھا وہ گرانے پہ مبتلا، جن مسجدوں کا تھا وہ گرانے پہ مبتلا، ان مسجدوں کا آج نگہبان بن گیا، ان مسجدوں کا آج نگہبان بن گیا. سردار کونین ورته وی چې عمر ته وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله. عمر فاروق چې اسلام راوړي سردار کونین ته وی چې یا رسول الله ډېر زر کوا مال په اسلام کی ډیوټي حواله کا، ما په کفر کې یو غنټه ما بس نه دا تیرا کړي، ما په کفر کې یو ساعت ما بس نه دې تیر کړي، بلکې د کفر د ترقې کوشش مې کړې ده. یا رسول الله اوس په اسلام کې ډیوټي را حواله کا، اسنه چې په اسلام کې یو غنټه را باندې بس تیر شي نو بیا به خدای له جواب ورکول نشما. عزیزانو عرض داو عمر فاروق ته جناب محمد رسول الله وای چې عمر په کفر کې د اسلام دورانولو کوشش دی کولو او د اسلام د نومو نشان مټاولو کوشش دی کولو. اوس په اسلام کې با چې چرته ورانځه ګوري التب جمعات جوړوي. جن مسجدوں کا تھا وہ گرانے پہ مبتلا، ان مسجدوں کا آج نگہبان بن گیا.
नबी से साहिबे ईमान बन गया, काफिर तकल में आज मुसलमान बन गया। अजीजान, अबू जहल लाइन तब पतो लगे दा कि उमर बजाय द पैगंबर द सर पे को लाखों मुसलमान। उमर फारूक रामंडा का द काबे पे ख्वा के उधरे दो ऐलान हो तू और सरदा जवार याद मके लोयो लो सरदारानो लोयो लोयो रईसानो दलन्ना उमर मुसलमान शो समरा कोशिश में च द कुफर द तरक़े द पारा कड़ो इन यो पलक बजियात दे इस्लाम द पारा कौम और कम कर तो को नस्तासु सरू न बोयो दातुर जमाजी जानो दा इब्तिदा आगाज द इस्लाम। बतासुला नासिर खान इस्लामी केसट हाउस, बैरून कचहरी गेट, अशरफ रोड, सराय फकीर खान, पेखौर खार की द नासिर खान सर हर साथ मिलावीगी और द दीन अलावा द दीनी तकारीरू जुमला केसट बहम तासुला द दी दुकान न तरला सकी देशी खजरा माशू में पगे की निवले दे अमीरुल मोमिनीन तराला वर्ता चोई वही ताल या अमीरुल मोमिनीन ताल राशा हजरत उमर द खजूर पे बाग के नास्ते हो कमीज तटा कई गंडी कमी से क्या खो पमन डरा गए बीबी वो है स तकलीफ अल्लाह वर्ता अमीरुल मोमिनीन पदे में पोई का चिदा कुरान चितवे चिदा द मुसलमान दजवन कानून दे नु दा कानून यवाजी मुंग द पारा दे ओ कता द पारा हम दे मुंग द पारा। उमर फारूक वतवे बीबी खबर अदा दा च द खुदा पे कानून की तरमीम निश्ता द खुदा कानून द शाह द गदा द पारा द अमीर द गरीब द पारा यौशान ने वे फर्क पे की निश्ता वे ना वे च फर्क पे की निश्ता जमादा पगे की माशूम च दे दास्ता अमानत ते स्ताज़ोय अबू शहमा मा सरा जिना करे दो दादा गी न पैदा न मास्ता प दरबार के अर्जु करो ए उमर दीन मख के उत्त पोएगा उस्ता खुदाई दी पोएगी अल्लाह उमर राग वर्ते बीबी खुदाई पामान तजा कोर तराग कोर तराग है जोए रोठाए खोड़ा च रोठाए खोड़ा है बाबा वाली परेशान होंगे उमर फारूक वर्ता वही बचिया रोठाए खोड़ा पर माड़ा खेटा माता दा से मालूमीगी चिस्तान नखीर रोठाई द जमा पकूर के जोई तवई रोठाए खोड़ा और आरवाने को लाश नेवनी उबारे रूस वर्तवे चित्ता प्लाने खजे सरा जिना करे दा आगे चाओ प्लारा करे मेरा वैली मुनकर वाली नशवे चिन्ह में दा करे वैलियों में जिना करे दा आगा जुर्म में करे दे द्वैम जुर्म द दरोग वाले हुक्म दरोग वाले हुए रमख किशा मस्जिद नबवी तेरा वस्त दा में दे पुरवी च दा जुमात यवाज द मुंजुनो ज़े न दे जुमात द मुसलमान कौम द हर फैसले ज़े दे पदे के बा अरा फैसले की जुमात तेरा वस्तो और जल्लाद रो गुख्तो वर्ते चो जल्लादा जमादी जुई जिना करे दो दे इकबाल जुर्म को कुरान वेली जी अज़ानियत वज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिद मिनहुमा मिअत जल्दा चिवादी नहीं करे हो सड़े हो खजा जिनाऊ की नुसल दुरे हो हई न जमादाजुई गैर शादी शुदा दे माफिद कुरान द हुक्म मुताबिक द सलो दुरो हुक्म
اے جلادا کتا پزړه کې مرا واست چې دا د عمر امیر المؤمنین زوی دې لګ به پرورو وهم نو په قیامت کې ته پويګا او ستا خدای دې پويږي وਹੀ به او سب به وਹੀ وبکې څوک سم به وਹੀ دوره وهل شروع شو د مدینه منورې لوی لوی سرداران را له عمر ته جرګه وکړه چې ستا د زوی قران ډېر مزیدار ولید د سزا مونږ لرا کا خود ته مور کوا عمر را پاسې دا تقریر وکړ ورته وی او قوم ووري زما د خدای قانون دا دی د قران کې لیکي ولا تزر وازره وزر اخرى زما د خدای قانون دا دی چې ګناه چې چا کړی وي نو بلا به ماغه ته پسر وي قانون دا نه دی چې ګناه یو کړی وي او سزا یې بل ور کړی شي دا قانون نه دی ګناه د کړی دم دې به سزا بوکتاوي اتیا دورې چې د عمر زوی لگاو شو پلار ورته ولاړ دی نو پلزوی आवाज کو پلار ته چې بابا جان ډېر تګې شم لګیو براکا عمر ورته وی بچی استاد هر وای سره زما د زړه نوینه جدا کیږي خصوکم یو طرف ته د خدای حکم دی او بل طرف ته د زوی مینا ده اے بچی د الله د حکم په مخ کې د استاغوند لکونه زامن قربان شي اتیا دوره ولګې دي شل پاتې دي کشل نورې ولګې دي او ژوندې پاتې شوې او بابا اوس کې او کمر شوې نستا او بابا په حوض کوثر د محمد رسول الله د لاسوي سلام دوره چې څو وخت ولګې دو ابو شحمر او غرزید عمر فاروق اعلان کو ټولو خلقو ته جزای تاسو اسلارش پدې می گوا کړی چې سبا د قیامت په ورځ خدای ته وایي چې اے پروردگار عمر ستا په قران داسې عمل کولو چې په خپل کور راغله نو اومم صرفاو نکړه زوی ته ودرې دوی ورته بچیا کمر شوي نو د مرګ نه رستو بستا ملاقات شي د جناب محمد رسول الله سره نو دا د درو ټول تغمی او موړې ورته وخایا زما سلام ورته وایا او دا ورته وایا چې یا رسول الله عمر وی چې تا نرستو ما پاغه قانون داسې ایمان ساتلې دی چې خپل ځامن مم په باندې قربان کړ ایمان دیته وای ایمان پامارت کې دیته وای نیمش پد بار روت نیمش پد ګرځي دیوال ته وګنیس دروازې ته وګنیس دې کور کې چاته تکلیف نه دې کور کې چاته تکلیف نه دې کور کې چاته ځکه چې زما په حکومت کې کپ یو کور کې چاته تکلیف هو جواب به زور باروتو د خار نه باروتو یواز نیمش پدا او یواز د خار نه باروت سګوري چې یو سړی ناشته د جونګړې په خوا کې او جاړي او ډېر جاړي عمر فاروق ورته بچي اولی جاړي اسړی ورته دا سه وکته زکا کا لار لنډا وڅ د غریبانو په زخمونو مالګي دوړوي پختنه څلکه خو زلار وا عمر فاروق ورته وی چې جاړې ولی کې دیشي چې تا تدا سي تکلیف وی چې زه رفقول شما اوس اسړی تدا سپتا د جد امیر المؤمنین دی ا مسافر ورته وی چې بدی جونګړه کې مې دننه خزا دا واغه بیمار ده او هغه ته درد زی لګېدلې ده بچی پیدا کیږي
په دغه ټیم کې زور نږدې کېدی نشم او بله ښځه شته دی نه. غریب ما او د خدای غریب ما او د خدای نه هر ما، نه مې د ډاکټرې وشته او نه مې د داینې وشته، نه را سره څوک راځي چې په دغه وخت کې مې د دې ښځې خدمت وکړي. نو جاړم ځکه چې هسې نه چې چېرته مړلی شي. الله حضرت عمر وی ستا ښځې ته د خدمتګاري ضرورت دی ویلی. وی یو منټ په یو منډه کور ته را او خپله ښځه یې را پاسوله. ښځه یې را پاسوله. څه چل دی؟ ویاله بیبي زر کوه، په خدای قسم چې الله پاک د جنت دروازې درته کلاو کړي دي، د داسې لوی خدمت موقع درته په لاس دروستې ده چې شاید چې په ژوند کې داسې موقع درته بیا پیدا نشي. د یو غریب ښځه د بچی پیدا کیږي، که دې وخت کې څه ضروري د ښځو څه څیزونه میزونه یې هم ځان سره راواله. حضرت عمر بیبي قجوري او ستوان راواغسته او عمر مخکې او ښځه ورپسې او په دې مهرو کې منډې وایي. عمر چې ورسېدو د غریب جونګړې ته، بیبي چې دننه کوله نو لاس نه یې ونیوه. ورته وی او بیبي ستا دې د خدای په ذات قسم وي چې د دې غریب د ښځې داسې خدمت وکړه لکه چې د خپله خور او یا د مور وي. بیبي دننه لاړه. عمر هم بار په ځمکه هغه مسافر سره کېناست. ډېر ساعت تېر شو. چې وخت تېر شو نو بیبي دننه د عمر فاروق آواز و چې یا امیر المؤمنین مبارک شه وراره دې پیدا شو. مبارک شه وراره دې پیدا شو. بار چې کوم غریب سړی ناست هغه پر اګدېدو شو چې دا امیر المؤمنین دی. ښځه هم دننه په لړزان شوه چې بار امیر المؤمنین ما ته راغلی او دا د امیر المؤمنین ښځې زما دومره خدمت وکړو. ښځې او خاوند باندې لړزه ولګېده. د ښځې ایمان ته وګوره چې د مزدور بچی ته د میړه وراره وایي، نن به د مزدور بچی ته د خان ښځه د هغه وراره وایي. عمر فاروق اگر مزدور رپیگی لگیا دے نو عمر ورته وی چې بجا اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا، بجا اتنا بھی خدمت آپ کا سر لا نہ سکتا تھا، غلامی کی سند شاہ امم سے پا نہ سکتا تھا. و مسافران کزد غریب و خدمتگار نوی، زد غریب و همدرد او په نیمه شپه مې ښځه د غریب و خدمت له نوی راوستی. نو نن به زما نامه د محمد رسول الله د غلامانو په لیست کې لیکلی. دا نن چې زه عمر ما او په دنیا کې مې لویه سلسله ده، په خدای قسم چې لوی کړی خدای زه کیم چې ځان خاورې ګڼم. تاسو خیال کړئ حضرت عباس راغه دعوی وکړه په امیر المؤمنین عمر فاروق باندې. عدالت کې چې حضرت عمر زما د کور پرناله غرزولې ده. مجسټریټ سمن واستولو په امیر المؤمنین پسې چې عدالت ته پیش شه. امیر المؤمنین را روان شو او عدالت ترا قاضی ناسته او امیر المؤمنین ولاړ دی. وی حضرت عباس پتا داوا کړی دا چې د زما د کور پرناله غرزولې ده. جواب وکا کني قیدوم دی. امیر المؤمنین ورته وی چې دا پرناله ما زکه غرزولې ده چې دې پرنالې کې وب بچرات لې د باران نو د مسجد نبوي دیواله والو
نو دیواله خرابول نو زکماوي چې دا پرناله او غرزوا. حضرت عباس ته وی چې استوایا. حضرت عباس وی په عدالت کې چې دا پرناله ما د محمد رسول الله په حکم په دغه ځای کې لګولې وا او په دغه وخت کې د مسجد نبوي دیوال موجودو. کله دیوال وجوه نو پیغمبر پکارو چې ویلی وی چې دلته ملګوا کم شي چې پیغمبر لګولې وی عمر استا حق نشته چاته وغورځي. حضرت عمر ته عدالت وکړه چې پرناله به لګیو یا به سزا درکوما. عمر فاروق وی چې عدالت دا فیصله کوي کدا فیصله ز پخپلا وکم. عدالت ورته وی چې ته وک وی دا پرناله چې زما د محبوب په حکم لګېدلې وا نو سزا دادا چې اوس دا عباس به زما په دی وګو باندې خپې کیږي او دا پرناله به بیا په دې خپل ځای باندې ولګي. امیر المؤمنین د جهان د تمام عرب او عجم امیر او سردار هغه حضرت عباس په وګو باندې سوري او ورته وی چې دا پرناله بیا په خپل ځای باندې ولګوا. عدل او انصاف دی ته وای. کته واقع د ملک سربراه نو تبع عمر فاروق وند د شپې ګرځي. نیمه شپه ده یو کور کې بڼ کیږي غوږه ورته ونی چې غوږه ورته ونیو نو یو خزه یوازې پرته ده او اسمان ته ګوري او جاړي او د خاوند درمان کوي. په کور نه خاوکړه سبا هغه خزه دربار ته وغوښته. بیبي تا بیګا ولې جړل وې صاحب زما خاوند تا غزا تاستولې وې څومره موده وشو یو کالوش. عمر ورته وی تکینه لګه بیبي زرا اعظم. عمر کور تراغه خپل خزه ته وی چې بیبي په دې می پوي کا چې خزه سره څومره موده خاوند نه نو دا گزاره کولې شي. نو بیبي ورته وی چې سلور میاشته نهایت شپږ میاشته دومره پورې د خزه وخت تیرې دیش. حضرت عمر راغه سرکاري آرډر یو کو چې څومره کسان غزا لذي او چې شپږ میاشتې تیریږي فوراً به کور ته واپس راځي او داغه په ځای به نور سړی بیا سي. او بیبي ته وی چې نن سبا بستا خاوند واپس سپیشل سړی ورپسې ولېګلو او د محاذ جنگ نه داغه میړه واپس کور ته راوست. یو غریبه خزه بیا د شپې ګرځي وګ به داسې دروازې تکې خو چې دې کې اسه نه چې څوک فریاد کوي سبب ایمان خدای تفوس کوي. یو کور دی د مور او لور پکې جګړه ده. مور یې پایو کې وبو واچوا لور یې حضرت عمر حکم کړی دی چې پایو کې وبو وانه چو. مور ورته وی عمر نیمه شپه ده چرته ودبه پروتي. لور یې مور خبره ټیک کې عمر به ود پروتي خو د عمر خدای خو د نه ده ته عمر خدای خو ما ته ګوري زما عزیزان د کم حاکم په زړه کې چې د خدای یاره وا والله العظیم هغه ویمنا او د خلقو پړه کې د هغه یاره دغه عمر چې واله شو حضرت علی راغه وی یو حکیم راولما اسرا کوي پاسور شو یو لوري کلی نه حکیم را روان چنی ملاره تراغه حضرت علی ورته وی حکیم صاحب کوشا او ز واپس وی ولی عمر وفات شو وته څنګه وفات شو څو خراغلیم ندی څه خبر وی بس وفات شو وی ما به پوهه وی دا وګوره پردای چیلای پردی بوټي خوري لګیا دا عمر چې ژوند دیو نو پردی بوټي پردای چیلای نشو پړې د کوم امیر چې پزله کې د خدای یاره وا
داغه په یوازې په انسانانو حکومت نه والله داغه په حیواناتو حکومت. دغه عمر جهاد دی په یو ځنګل وراله مرګرو ورته وی دی ځنګل کې زمری دی غرق بشي. عمر غوګونو کې ګوتی ورکه او اذان شروع چې اذان وکړو ځنګل ته وی او ځنګلا او د ځنګل حیواناتو مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپیان په دلار زو د لار خالق ہے. صحابه قسم خوري چې ډلې ډلې زمری مولید چې د ځنګل نه تختیده او مونږ له لار پرې خو. عزیزانو دغه عمر دی د مصر یو وفد راغی چې دا دریای نیل چې دی کال کې یو ځل روچت او مونږ یو جوړه کړی جنې دغه دریاب ته چې ورغورځو نو سر ټیټ کی بیا کال پس بیا روچت شي بیا دا چل کو. عمر وی خاغ دو ګوتی چټي ولیکل پی ویلیکل چې دریابا کته دا کار د خدای په حکم کې خو ټیک ده او کته په خپل اراده کې نو د عمر نامه دی اورېدلې دا وکنه. مورخین قسم خوري چې دا چټي دریاب ته واچولو هغه چې دریای نیل سرخ کته کړي د ترنه بیان دی وچت کړي. د حکمران طبقه چې د زړه کې د خدای یره وا والله دریابونه تی یریږي د ځنګل زمری تی یریږي. ځنګل زمری عمر خو ډېر لوی سړیو نو د پیغمبر زمانہ دا یو سړی قسم خوړو چې زبا والله لا اكلم معك حينا والله کزه تاسو سره یو حين خبره وک قسم یو خوړو بیا رستو سره پیمانو چې اوس بداسه کی راشه چا مولانا مسلې ته پوسوک ورغه ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورته صاحب دا می دوست او دا سی قسم می خړلې چې یو حین بدر سره خبر نه کوم څه شه سره راغه حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وجدا سی قسم می خړلې چې خبره بده یو حین در سره نه کوم هغه ورته تر مرګ ور سره مکوا زه سړی لیونه شو حضرت عمر تراغه چې تباشم ابو بکر را تداوي عثمان را تداوي او والله لا اكلم معك حينا دا قسم می خورلې سوکم هغه ول تر ماخام ور سره مکه و بیا کوا زه سړی خیال کو چې راشه رسول الله نه تپوسو کده ماخام نم لګه معاملې لنډ شي زکه چې دوست خو ډېر ظالم شي کړه زد یار په دې دنز کا شتاب کړما رحمان بابا ته چاوي او به ګوره کنه را بشي او کال پس هغه ورته زد یار په دې دنز کا شتاب کړما چې د عمر بقا نوینم تر کالا تلوار زکه کوما چې ترکاله بجوندې سو کی زکه تلوار کوم چې زره وګور راغ جناب محمد رسول الله تعالی چې یا رسول الله قسم می خړلې ابو بکر را تداوي عثمان را تداوي عمر را تداوي رسول الله صلی الله علیه وسلم له مزه ورکړه ول راوغړه دا درې واړه ته پوښتنه وکړه چې لکه تاسو سره څه دلیل دی چې تاسو دا فتوی ورکړي چې درې واړه راوغخته حضور علی السلام ورته مسکه کیږي ابو بکر ته وی تاسو سره څه دلیل دی چې تا دا فتوی ورکړي دا چې تر سلوخ کال ور سره خبرې مکو هغه ورته چې ما سره دلیل د خدای قران وی وای وی قران کې الله وی چې هل اتا على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الله وی آدم علیہ السلام باندې یو زمانہ دا سراغله وا چا وخت شیم نو دی حين
هغه سلويخ کاله خمبیر د آدم علی السلام مراد ده. نو مازه کوي چې حین نه دی قسم خوړلې ده او دی حین نه مراد سلويخ کاله دي. نو مازه کوي چې سلويخ کاله خبره مکه. پیغمبرو فرمایل ٹھیک. حضرت عثمان ته وی چې تاسو سره څه دلیل دی چې ورته وی چې تر مرګ ور سره مکه. هغه ما سره دلیل هم دی قران دی. ما سره وای ورته ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین. آدم علیہ السلام چې د جنت نه بار شو الله ورته تا د پاره پزمکه کې زید قرار دی تر وخت د مرګ پورې. نو الہین دی حین نه تر مرګ پورې وخت مراد دی. نو ځکه ما ورته وی چې تر مرګ ور سره مکه. تم ټیک وې. حضرت عثمان ته وی تاسو سره څه دلیل دی چې په لاندو پر راتاو شي چې تر ما خامه مکه و بیا کوا. هغه وی چې ما سره دلیلم قران دی. وای والله فرمای فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. پاکی دا الله لرا په وخت د صبا او په وخت د ماخام کې. دی حين نه د سار نه تر ماخامه پورې وخت مراد ده. نو مازه کوي چې تر ماخامه خبره مکه بیا کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله سړی ته چې زبچیا زما فتوم د حضرت عمر په قول ده تر ماخامه خبره مکه بیا کوه. قران کریم هغه بحر بے پایان کتاب ده چې هر ټکه لټه هر ټکه په خدای قسم هغه عجایبات به پکې راوځي چې دې د پاره بیا ذوق پکا. بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور خار کې د ناصر خان سره هر سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریرو جمله کیسټ به هم تاسو را د دې دکان نه ترلاسه کېدې شي. خوب د ارچا دروغ کې دیش لیکن خوب د پیغمبر چې ده دا چر دروغ نه. زکه چې د پیغمبر خوب چې ده هغه وحی وی د الله د طرف. نو کوم شی چې وحی وی هغه شی دروغ نشي. دینه سیوا د تعبیر الرؤیا قانون داده چې مړې په خوب کې وګوره صدر توي او څنګه وګوره نو چونکه هغه په عالم حق کې ده او مړې دروغ نه وای نو چې سدی لیدلی او سي درته ویلي بالکل رښتیا. ما په خبرو پوهیږئ خبره دو درې جمعونه لګي ګرانی شوی غوندې دي. او زه کوشش کوم چې خدای پاک تاسو په پوي کی. نمړې چې دا وی په عالم حق کې چې څو وای ارشتیا د مړی خبره تا دروغ نشوي. لکه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو کال پس یو صحابي په خوب کې ولیدو. نو صحابي وایي چې په عمر جمع او خولې را روانه. نو ما ورته وی چې عمر څو شو در سره ورته وی صاحب پختنه مکوا کله خدای کرم او مهرباني نه وي نو زب هلاک وي. ما د خپل زندګۍ
حساب نن نوزګار شو. نو صحابي چې سار را پاسې د نو ډېره و جړل چې خدا کا عمر غوندي سړی د خپل ژوندۍ حساب په یو کال کې خدای تور کو نو چې مونږ سره بچای ایمان دیته وي دا امیر المؤمنین له بلش په بیا ګرځي لګیا د یو ونی لاندې یو خزه پرتا دا کټوي ایخه په نغریبان له کانی پکیا چولی دي ماشومان درې بچي ورته پراته دي چې ماشومان لوګا تنکی او په جراشي دا د کټوه کې سمسیو لړی کړ आवाज وشي بیا ماشومان چپ شي. ډېر سات عمر فاروق دا تماشا کولا ورغه وی بیبي دا څه دي دا وله ورته ز ظالمه د درد بند زړه ولې درد وي. عمر فاروق ورته وی بیبي والله کتر غلار شم چې ترسو دی حلوه لینوي ورته وی بچ حل منی ویل نزنو خبر واور دا درې می بچی دی زې مور ما نندره مورز د چې زم نه هره مو دا بچی مم نه هر دی پدې کټوای کې می کانی چولی دې چل باندې نندره مورز د چې دوی دوکا کاوما. عمر فاروق ورته وی چا بیبي تا د دې امیر المؤمنین ته درخواست نه دی کړی اخذ ورته وی چې بچیا خدای پاک دې د دې امیر المؤمنین تباہ او برباد کی. خزه ته اوس پته ده چې امیر المؤمنین امداد ورته بیبي وله وې زما سکار دی چې زما امیر المؤمنین ته درخواستونه کوم دا خدا امیر المؤمنین فرض دی چې ما پس راشي زما دروازه او ټک یو ما نه تاسو کی چې تا ته تکلیف دی. عمر فاروق ته چې دغه بوډای دا وی په منډه کور تراغه قجوره او ستوان اوړې راواغست چې ورو رسیدو نره باران وا بوډای مود شوی وا اور مړو ماشومان مودو وړې واغل. امیر المؤمنین پخپل روټای پخې کړې پخپل پخې کړې بوډای مرا پاسولا ماشومان روټای په اخرولا پلمنه ورته خله پاک کړې ورته وی بوډای هغه امیر المؤمنین زما و بوډای ک په قیامت کې ستا استاد بچو په سر کې زه خدای ونی و منو څوک به می اخلاص کی. دا وجه چې عمر مړ کېد نو خدای ته وی یا الله ما چې دنیا کې څه کړی دي خدایا داغه په بدل کې څه غواړم نه خو چې څراته و نه وای. یو خدای اوس خو تا زور دي مونږ کړی نه په درې مورد د جبرائیل علیه السلام پتا مای کنه هغه ورته لالی ولا علیا اے پروردگار څرا کوم خو چې څراته و نه وای خالی می پرېګ دې. دا د عمر وینا عزیزانو چټي ورکا ابوډای ته چې بچیا سبا براشي چې ستا بچو ته نفقه د بیت المال نه جاری شي. دا د عمر ایمان حدیث الله. عمر فاروق په چړو والے شو په محراب کې یو سړی تپوس تراغه چې تپوس تراغه تپوس یو کو واپس روان شو نو داغه د لنګ لګ وګدو نو ورپسې راخ کله کېدو ویل بچیا خبره واوره چې را واپس شو ورته وی چې زما اخیری وخت ته لک سات پس مرکېګم خو یو حدیث زما د محبوب را یاد شو چا مې په ذمہ پاتې نشي چې تا ته وایم. یو حدیث واره
د چا چې دا گیټای پلنګ او په پنسو کې پټي وي نو لا ينظر الله الیہم یوم القیامه اغوی تبا الله د قیامت پر ورځ د رحمت په نظر نه ګوري. عمر فاروق په دسه وخت کې حدیث په چړو والے دے ویني تی بیگی سات پس وفات کی. تپوسته یو بل صحابي راغی چې ورته وکړه نو کمیس ډیر خیرنو نو بیبي ته ولوي چې دا کمیس خو ورته لګ بدل کا. نو بیبي ورته ویلې چې په خدای مې دې قسمی کوي بل کمیس تا نو چې دا ولوینځم نو ورواغوندم څه شي چې دا خبره بیبي وکړه نو عمر فاروق صحابي ته आवाज وکړ چې زه چې مرشم او ما خخوي څه وخت کې نو زما په دې مخ باندې خاور ومغل زما دا مخ په خاور خړ کوي چې خدای له خړ مخ لاړ شم. نو بیبي په جړا شو صحابین په جړا شو چې دې کې څه راز ده. ورته وی چې خاور ذلیل شه ده چې زما مخ په خاور خړوي نو دا مې یقین دی چې خدای به را باندې رحم وکړي. خلک دغه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على